حامیم دغه کتاب نازلیدل د الله لخوا دی چې برلاسه دی په هر څه باندې پوهیدونکی دی د ګناه بخښونکی او توبه قبلونکی دی سخت سزا ورکوونکی او ډیر د فضل خاوند دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته د هغه لوري ته د ټول ورګرځیدل دي د الله په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي له دې وروسته د نړۍ په هیوادونو کې د هغو ګرځیدل را ګرځیدل تاسو څه فریب کې وانه شوي دین مخکې د نوح قوم هم حق ته د دروغ نسبت کړای دی او له هغو وروسته ډیر نور ډلو هم دغه کار کړای دی هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه ترڅو چې هغه ونیسي هغوی ټول د باطل په وسیله سره د حق د مغلوب کولو هڅه وکړه خو په پای کې ما هغوی ونیول نو وګوره چې زما عذاب څنګه په همدې ډول ستاسو پروردگار دا فیصله هم په ټول هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي چې هغوی دوزخ ته تونکي دي د الهي عرش حامل پرښتې چې د عرش او خوا حاضر اوسېږي ټول د خپل پروردگار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي هغوی وایي ایزم پروردگار ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شی باندې خور شوی نو هغه کسانو ته بخنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه وستلې ده او ستالاره غوړه کړې ده ایزم پروردگار او هغه جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغه وعده له هغه سره کړی ده او د هغه مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغه هم له هغه سره یو ځای حالته بوزه ته به شک قادر مطلق او د حکمت څښتنی او وژغوره هغه له بدیونه تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیونه وژغوره پر هغه دی لوی رحم وکړ هم دغه ستر بریالیتوب دی کوم کسان چې کافران شوي دي د قیامت په ورځ به هغه ته په आवाज کولو وویل شي نن چې تاسو څومره سخت خپل ځان ته په غوسه کیږئ الله لدین زیات پر تاسو هغه وخت په غوسه کیږي چې تاسو ایمان ته رابلل کیږئ او تاسو انکار کوئ وی به وای ای زموږ پروردگار ته پر اختیار سره مونږ ته دوه ځله مرګ او دوه ځله ژوند را کړای دی اوس مونږ په خپل ګناهونو باندې اعتراف کوو ایا اوس له دې ځای د وتلو هم څه لار شته جواب ورکړ شي دا حالت چې تاسو پکې اخته یې له دې عمل د چې کله یوازې د الله خواته بلنه کېدله نو تاسو نه منله او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسو منله اوس فیصله د لوی او لوړ خدای په لاس کې ده ماغه ذات چې تاسو ته خپل نښانی درخي او له اسمانه تاسو لپاره روزي نازلوي خو دغه نښانو په لیدلو سره پند یوازې همغه څوک اخلي چې د الله لوري ته رجوع کوونکی وي ای رجوع کوونکو همغه الله بولي د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اگر که تاسو دغه کار د کافرانو هر څومره بدی شي هغه د لوړو درجو خاوند عرش څښتن دی له خپل بندگانو نه په هر چا باندې چې وغواړي په خپل حکم سره وحی نازلوي ترڅو چې هغه د ملاقات له ورځې نه خبردار کړي هغه ورځ چې ټول خلق به پردي وي له الله نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي په هغه ورځ به په لوړ आवाज پوښتنه وشي نن پاچاهي د چا ده ټول مخلوق به غږو کی د یو قهار خدای او به ویل شي نن به هر چاته د هغه ګټه بدله ورکړه شي چې هغه کړی وي نن به پر هیڅ چا ظلم نه وي او الله په حساب اخیستلو کې ډیر ګړندای دی ای پیغمبر دوی له هغه ورځې نه وډار کړه چې رانږدې شوې ده کله چې ډېر غصې زړونه خلی ته راغلي وي او خلک غلي ولاړ وي د ظالمانو باندې کوم خواخوږي دوست وي او نو کوم سپارښتګر چې خبره یې ومنل شي الله ان د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او ان په هغه راز باندې پوهیږي چې سينو پټ ساتلای دی او الله بل حق سره سم فیصله وکړي پاتې شو له هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولی هغه د هیڅ شي فیصله کوونکی هم نه دي بشکه همدا الله د هر څه اوریدونکی دی
آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځیدلی نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلای وای چې له دوی نه مخکې تیر شوی دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو او له دوی نه زیات قوي نه کې نښانې په ځمکه کې پریخي دي، خو الله د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او له الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه وو. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځي؟ لدې عمل د هغوی دغه عاقبت شو چې هغو ته د هغو پیغمبران لخکاره آیاتونو سره راغلل او هغوی له منلو نه انکار وکړ. په پای کې الله هغوی ونیول. یقیني ډول هغه د ډیر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی. لدې عمل د هغوی دغه موسی له خپل نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره ولید. فرعون، هامان او قارون ته هغوی ویل کوډګر دی، ډیر دروغجن دی. بیا کله چې هغه زموږ له خوا هغوی ته حق دین راوړ، نو هغوی ویل د کوم کسانو چې ایمان راوړای له د سره ملګری شوی دي د هغو ټولو ځامن ووجني او لونی ژوندۍ پرېږدي. خو د کافرانو د سیسه ناکام شو. یو ورځ فرعون خپل درباریانو ته ویل ما پرېږدئ زه موسی وژنم او دای د خپل پروردګار ته غږ کړي. زه ویریږم چې دای به ستاسو دین بدل کړي یا به په هیواد کې فساد را ولاړ کړي. موسی ویل ما خو د هر هغه متکبر په مقابل کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري خپل پروردګار او ستاسو پروردګار ته پناه وروړی ده. په دې وخت کې آل فرعون څخه یو مؤمن سړی چې خپل ایمان پټ کړی و غږ وکړ. تاسو یو سړی صرف په دې اساس وژنئ چې هغه وایي زما پروردګار الله دی؟ په داسې حال کې چې هغه ستاسو د پروردګار لخوا تاسو ته له معجزو سره راغلی. که هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به په خپل پر همغه ورواوړي، خو که هغه ریښتونی وي نو د کوم هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسو ویروي له هغه نه خو به یو څه پر تاسو ارومرو راشي. الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې له حد تیریدونکی او ډیر دروغجن وي. ای زما قومه، نن له تاسو سره پاچاهي ده او په ځمکه کې تاسو برلاسي، خو که د خدای عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دی چې له موږ سره مرسته وکړای شي؟ فرعون وویل زه خو تاسو ته همغه رائے درکوم چې ماته مناسبه ښکاریږي او زه د همغه لارې په لوري تاسو ته لارښوونه کوم چې سمه ده. هغه سړي چې ایمان راوړی وی ویل ای زما قومه، زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسو هغه ورځ راشي چې لدینه مخکې په ډیرو ډلو باندې راغلی ده، لکه څنګه ورځ چې د نوح پر قوم او عادیانو او سمودیانو او له هغونه وروسته قومونو باندې راغلی و. او حقیقت دا دی چې الله پر خپل بندگانو د ظلم هیڅ اراده نه لري. ای قومه، زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسو د فریاد او سرټکونې ورځ راشي، هغه وخت چې تاسو یو بل ته غږ وکړئ او په تیښته وګرځئ، مګر په هغه وخت کې بل الله نه څوک ژغورونکی نه وي. رښتیا دا ده چې الله چې څوک گمراه کړي هغه ته بیا هیڅ څوک لارښوونکی نه وي. لدین مخکې یوسف تاسو ته له بیاناتو یعنی معجزو سره راغلی و، خو تاسو د هغه د راوړې لارښوونې لخوا په شک کې وغورځېدلې. بیا کله چې هغه وفات شو نو تاسو وویل اوس به الله هیڅ کله کوم پیغمبر ونه لېږي. په همدې ډول الله ټول هغه کسان په گمراهۍ کې اچوي چې له حده تیریدونکي او شکی وي او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بل دې چې هغه ته کوم سند یا دلیل راغلی وي. دا کړنلاره د الله او د مؤمنانو په نزد سخته کړجنه ده. په همدې ډول الله د هر متکبر او جبار په زړه مهر لګوي. فرعون ویل ای هامان، زما لپاره یو لوړه معنی جوړه کړه، خای ځین وسایلو ته ورسېدای شم، اسمانونو ته د خطلو وسایل. او د موسی خدای لګوینم، ما ته خدغه موسی دروغجن ښکاری. په دې توګه د فرعون لپاره د هغه بد عملی خایسته کړای شو او هغه له سمې لارې نه منع کړای شو. د فرعون ټولې د سیسې د هغه د خپل تباهی په لار کې په کار واچول شوې. هغه سړي چې ایمان راوړی وویل ای زما قومه، زما خبره ومنئ، زه تاسو ته سمه لار ښیم. ای قومه، دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی، د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی. څوک چې بدی وکړي هغه ته به همغه بدله ورکړای شي څومره چې هغه بدی کړی وي، او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې هغه مؤمن وي، دغه ټول خلک په جنت ته داخل شي چې هلته به هغه ته به حساب روزي ورکړي شي.
ای قومه خنو دا څه پیښه ده چې زه خو تاسو د خلاصون خواته را بولم او تاسو ما د اور خواته بولئ. تاسو ما ته د دې خبرې بلنه راکوي چې زه الله نه انکار وکړم او له هغه سره هغه هستی شریک وګڼم چې زه نه پیژنم. په داسې حال کې چې زه تاسو د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم. نه حق دا او د دې پر خلاف نشي کېدای. د کوم خواته چې تاسو ما بولئ د هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې. او زموږ ټول ورګرځیدل فقط د الله خواته دي او لا حدا تیری کوونکی اور ته تونکی دي. نن چې زه څه وایم ډیر ژر به هغه وخت راشي چې تاسو به هغه در یاد کړئ او خپل معاملې زه الله ته سپارم. هغه د خپل بندگانو د کړو خلیدونکی دی. په پای کې هغه کسانو چې ډیر نه اوړه د سیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار واچولې الله له هغه ټولو نه هغه وساته او د فرعون ملګری په خپل په ډیر بد عذاب کې راګیر شول. د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام هغوی وړاندې کول کیږي او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډیر سخت عذاب ته ورننه باسي. نو لږ هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې یو له بل سره جګړه کوونکي وي. په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته وایي چې مونږ تاسو تابع وو. اوس آیا دلته به تاسو د دوزخ د اور له کړهو څخه څه لږ ډیر مونږ وژغورئ؟ هغه تکبر کوونکي به جواب ورکړي چې مونږ ټول دلته په یو حال کې او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده. بیا په دوزخ کې د غلویدلي کسان د دوزخ د چارو موظفینو ته وایي ل خپل پروردگار نه وغواړي چې زمون په عذاب کې فقط دی وی ورځې تخفیف راوړي. هغوی به پوښتنه وکړي آیا تاسو پیغمبران له روخانو نه خانو سره نه راغلي؟ هغوی به وایي هو. د دوزخ د چارو موظفین به وایي نو تاسو په خپل دعا وکړئ او د کافرانو دعا نه ده مګر په گمراهۍ کې چې کومه ګټه ورته نشي رسولای. باور ولرئ چې موږ د خپل پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي. کله چې ظالمانو ته د هغو معذرت هیڅ ګټه و نه رسوي او پر هغو لعنت ولويږي او د هغو په برخه ډیر بد استوګنځي یعنی دوزخ ورسیږي. خنو وګوره چې موسی ته موږ لارښوونه وکړه او بنی اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان وګرځول چې د عقل او پوهې لرونکو لپاره هدایت او نصيحت. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده. د خپل ګناه لپاره بخښنه وغواړه او سحر او ماښام د خپل پروردگار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. نو خدای چې کوم کسان چې کوم سند او حجت نه پرته چې هغه ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د هغو زړونه له کبر ډک شوي دي خو هغوی دغه لوی ته هیڅ چیرې رسیدای نشي. نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه ویني او اوري. د اسمانونو او زمکه پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري ډول ډیر لوی کار دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. او داسې نشي کېدای چې روند او بینا یو شانت شي او ایماندار او صالح او بدکار برابر شي خو تاسو بيخي لږ متوجه کیږئ. په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی. د هغه پر راتلو کې هیڅ شک نشته مګر زیاتره خلک نه مني. ستاسو رب وایي ما وبولئ زه به ستاسو دعاوې قبول کړم. کوم کسان چې په غرور کولو سره زماله عبادت نه مخ اړوي هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. هغه خو همدا الله دی چې تاسو لپاره شپه پیدا کړه څو چې تاسو پکې استراحت وکړئ او ورځ ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. هغه الله چې تاسو لپاره دغه څه کړی دي تاسو پروردگار دی د هر شي خالق دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته. نو تاسو کوم لوري ته اړول کیږئ؟ په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کوي. هغه خو همدا الله دی چې تاسو لپاره زمکه آرام ځای وګرځوله او پاسه د اسمان ګنبد جوړ کړه. هغه تاسو صورت جوړ کړ او ډیر ښکلی جوړ کړ. هغه تاسو ته د پاکو شیانو روزي درکړه.
ماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسو پروردگار دی د به حساب برکتونو څښتن دی هغه د کائناتو پروردگار دی هغه ژوندای دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته تاسو همغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره ټول ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه خود هغه هستیو له عبادت نه منع کړی شوم چې تاسو هغه له الله نه پته بولئ زه دا کار څنګه کولای شم کله چې ماته زما د پروردگار له خوا روخانه نکانی راغلي دي ماته امر شوی دی چې زه د عالمیانو د پروردگار په وړاندې تسلیم سرخ کته کړم اما غدای چې هغه تاسو له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفه نه بیا د وینې له بوټۍ نه بیا هغه تاسو د ماشوم په بڼه راباسي بیا تاسو لویوي تر څو چې تاسو خپل پوره قوت ته ورسیږئ بیا نور پسې لویوي تر څو چې تاسو د زوړوالي سن ته ورسیږئ او له تاسو نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسو خپل ټاکلي وخت ورسیږئ او کېدای شي چې لا عقل نه کار واخلي دا هغه ذات دی چې ژوندۍ کوي او مړ کوي نو کله چې یو څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وش ته هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي دغه خلک چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپل پیغمبرانو سره لیږلي و دروغ غني ډیر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنجیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغونه پرانیول سره دوی د شیدلو او بو خواته راخ کودل شي او بیا بیرته د دوزخ اورته نه وستل شي بیا به ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دی له الله نه پرته نور خدایان چې تاسو هغوی شریکول دوی به جواب وایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دینه مخکې د هیڅ شی عبادت نه دی کړی په دې ډول به الله د کافرانو گمراهی اثبات کړي هغه ته به ویل شي چې ځکه ستاسو دغه عاقبت شو چې تاسو په ځمکه کې پر ناحق خوښ وي او بیا مو پر هغه په غرور سره ټینګار کوي اوس زی د دوزخ په دروازو نه نوځي تل تر تله همل تاسو استوګ نه ده ډیر بد استوګن زائده د متکبرانو ای پیغمبر صبر وکړه د الله وعده بر حق ده اوس کوم ته د دوی د هغو نه وړه نتیجو کومه برخه دروخي او چې له هغو نه مونږ دوی ویرو یا له هغې نه مخکې تعالی دنیا نه بوزو د دوی بیرته راستنې خو همدا زموږ خواته دي ای پیغمبره لته نه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي چې له هغو نه د جنو حالات مونږ ته ویلي دي او د جنو مونږ نه دي درته ویلي د هیڅ یو پیغمبر دا واک نو چې د الله له اذن نه پرته په خپل کومه نه خانه راوړی وای کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سم فیصله وکړای شو او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وګرځیدل همدا الله ستاسو لپاره دغه څاروي پیدا کړی دي ترڅو چې تاسو له هغونه پر جنو سپارشي او د جنو نورو غوښي وخورئ په هغه کې ستاسو لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته هغه دې ته هم په کار راځي چې تاسو په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسو پر هغه ورسېدای شي پر هغه هم او پر کشتیو هم تاسو پرول کیږي په هغه کې تاسو الله تاسو ته خپل دغه نښانی درخی نو تاسو به د هغه کوم نښانو څخه منکر شئ آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلی نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلای وای چې له دوی نه په خاطر شوی دي له دوی نه په شمیر کې زیاتو له دوی نه زیات قوي وو او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلند آثار پریخي دي څه ګټه چې هغوی کړي و هغه د هغو په څه درد واښو کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روخانه نښانو سره راغلل نو هغوی پر همغه علم ویاړېدل چې په خپل له هغو سره او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې کله چې هغه زموږ عذاب ولیدنو وی ویل چې مونږ په یوازینی خدای ایمان راوړ او مونږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې مونږ هغوی شریکان ګڼو او زموږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشو رسولای ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړن لار ده چې تل د هغه په بندگانو کې نافذه شوې ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وګرځېدل